السلام علیکم په خیر راغلی د امیسود درس ته مو تیره ورځ په لاس لیکچر کې موږ میلینګز مکمل ویلې په یو ویډیو کې چې میلینګ څنګه کار کوي څنګه تاسو چاته یو ایمیل یو خط برابرول شي هغه د یو کس نه اضافه وسی که ډېر کسان وي نن ورځ موږ ریویو ټیپ وایو ریویو دوباره کتنې ته ویل کېږي تاسو راځئ یو دانه ورډ ډاکومنټ ځان ته برابرو یا لیکل کو یا دا لیټر د ما ځان لپاره جوړ کړی زه اوس غواړم وګورم چې د کې ما کوم میسټیکس کومې غلطیانې کړي دي هغه باید زه ځان لپاره اصلاح کړم نو ایم ایس ورډ زموږ سره په دې کې ډېر زیات هیلپ کوي کله چې ته ټایپینګ کوې د انګلیش او تا نه فرض مثال اکثره ټایپینګ کې مشکلات جوړیږي که نه اوس ګوره داسې کې ما ته وګوره انیپل لازم ایپل ولیکلو نو دا ډېر غټ مشکلات وي ځینې خبرې دا شانتې فرض مثال موږ لیکو چې تری هغه موږ نه یو لفظ نیم پکې پاتې شي بیا موږ ته دوی خپله وایي چې تاسو باید دا څنګه کوئ برابرې کوي صحیح نو دا زموږ سره ډېر زیات هیلپ کوي حد نه زیات هیلپ زموږ سره کوي چې تر څو موږ خپلې غلطیانې اصلاح کړو او هغه باندې ځان وپوهو نو اوس به راځئ بېرته ریویو ته کله چې غونډ هر څه ولیکل ریویو نه پس په اول ته غواړئ چې ما کوم ځای کې سپیلینګ میسټیک نه وي کړی سپیلینګ غلطي مې نه وي کړې نو ته راشه په سپیلینګ ان ګرامر باندې به کلیک وکړي اول خبره زما سره د ګور دي چې زما سره ځینې ایررز دي ځینې لاندې سور خط دا او د ځینې لاندې چې د شین خط ده ویني دا کوم سور خط چې راځي دا د سپیلینګ میسټیک علامه ده او دا کوم شین خط چې راځي دا د ګرامري میسټیک علامه ده یا مې سپیس زیات ورکړی وي یا مې سپیس نه وي ورکړی یا پکې کوم لفظ مخکې وروسته شوی وي نو دا ماته بیا هغه ایرر راکوي نو تاسو پوهېږئ چې کوم شین خط یا بلو کلر چې انډرلاین چې کله راځي د یو لیټر نه یا د یو جملې نه هغه مطلب دا چې دې غلطي چې د ګرامري غلطي لري او که د یو ورډ نه لاندې چې د سور خط راځي مطلب دا چې دا د سپیلینګ غلطي لري تاسو به په دې سپیلینګ او ګرامر چې کولو باندې به کلیک کړئ ګور اول یې ماته راکړلو دغه ده دا ګور دی راته راکړلو نو دلته ماته وایي چې ته څنګه لیکي هاو ایور لیکي ویور لیکي که ته څه لیکي زه ته چې ته همدا شي خپل لیکي نو بس په اګنور باندې کلیک کړه به تاسو سره اګنور شي اګنور آل چې څومره ډېر وي پر مثال دا شی ما 100 ځله لیکلی مطلب ټول راته ختم کا او یا داسې وکړه چې بل ځل لپاره که زه دا لیکم ما ته دا غلطي مه راکوه څنګه مې دا لیکلو بس سیټ کوئ فرض کړئ مثال دې چې زه یو نوم لیکم چې سیف سیف مې چې کله ولیکلو سیف نه فرض کړئ یو بل نوم به ولیکم ولیکم چې تاجدار سوري دلته زه لیکم سوري دلته هم لیکو چې تاجدار ګوره ټیک ما ته په دې نوم کې ګوره غلطي راکوي زه هم چې دا نوم که زه آینده دپاره لیکم دا غلطي دې ماته نه راکوي ما ته ځینې سجیشن هم دی راکړلی مخکې نه ځینې سجیشن یې ګوره دوی ما ته الرډي راکړي ته دا ټینډر لیکي دا لیکي را دا لیکي چې لیکي زه هم دا نه لیکم همدا نوم یې دا راته ایډ کړه اوس دا زما ډکشنري ته ایډ شولو که آینده کې زه تاجدار لیکم دا ماته غلطي نه راکوي بیا آینده کې زه چې هر څومره ځای کې تاجدار لیکم ماته به دوی غلطي نه راکوي ځکه دې ورډ ډکشنري ته چې دا تاجدار ایډ کېږي دا ته اګنور کړه اګنور به کړي راته دا دوی سره ثبت کېږي دا ځینې نومونه دا ګوره الرډي دوی ورچولي دي دا په دې کومه ډکشنري چې د نیم ایس ورډ دی کې الرډي دا ثبت دي او هغه ځای کې ثبت شوي دي راځم دا شان تاسو میسټیک لري کولی شئ دې سایډ ته ودرېږئ او رایټ کلیک به وکړئ ګوره تاسو سره سجیسټډ ورډز درکوي دی ریکمنډډ ورډز درکوي ټیچر لیکي ټیچ لیکي ټیچرز لیکي اګنور کوئ که ډکشنري ته ایډ کوئ ډکشنري ته دې ایډ کړو آینده که ته غلط هم دا رقم د ټیچر لیکي دوی ته میسټیک نه درکوي درته هغه به درته صحیح دوی نیسي اوس چې نه زه ټیچر لیکم دې ټیچر باندې کلیک کړه بس خلاص ته به ټیچر لیکل شي دلته ګوره په دې باندې راشه رایټ کلیک وکړه سبسیکوینټ لیکي او سبسیکوینټ لیکم دا به تر راواخلئ یا دې ځای کې ته الرډي دلته هم درته درکوي اوس دا چې ما ته چینج کړه په یو به چینج کړي ټول چینج کړه چې هر ځای کې دا رقم سبسیکوینټ لیکل شوی وي هغه ټول راته چینج کړه نو یو دانه چینج کوي او که ته ټول چینج کوي ټول چینج کولی شي دا هغه کوم تلفظونه چې دي دا ګوره دا بل ګرامر راته ښیي نه راځي ان وای راځي دې ځای کې دا هم چینج کړه تلفظ یې هم درته درکوي ګوره دا ته اپ لیکلی که پار لیکلی که شی لیکل غواړې زه ته چې نه فار لیکل غواړم چینج کړه ته مطلب دا ټول چینج کړي د اربون اخواته کو نو دې ته راشه ور او دې ځای کې تا ته دې تلفظ هاو ایور ته ګوره اوس هاو ایور صحیح شو دا ته غواړې چینج کړي اګنور مطلب صحیح بس کنسیډر کړه دا صرف نظر وکړه ټول څومره ټول ته صرف نظر کاټ خو ته ویلو چینج آل مطلب ټول چې څومره ځینې کې ټول ته چینج کړه کوم لفظ چینج کړه هغه لفظ ته چینج کړه اف دیر ګوره دیر ایز نو دې کې ما سره یو دیر ایز اني هیڅونه پات شوی زه کې دا به تاسو سره صحیح شي فار دې کې دوه سپیس دی یو سپیس باید ورته کم شي دې کې چې کوم مشکل وي دیر ایز به دا ماته صحیح کړي
وملدلو اوس ماته سپیلنګ ان ګرامر چیک کمپلیټ مکمل چې څو غلطیانې وي هغه ټولې پکې اصلاح شولې. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل کوم شیزونه په کوم غلطیانې وي مسټیکس وي هغه تاسو اصلاح کړئ. بل ډیفاین د دې ورډ دپاره ته لیټر راخلي چې راشي فرض که دې کې زما سره دا فرض که یو ورډ اوسي کمپیوټر او د دې ورډ دپاره زه غواړم چې لږ تشریح راواخلم د همدې کمپیوټر ورډ دپاره نو دا سلیکټ که کولی شي د همدې دپاره ته دې ځای کې ډکشنریانې د ځان سره ډله ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ کولی هم شي ځینې ډکشنریانې چې نیټ درسره کوي زر ته زره به ته دا ډاونلوډ کړي ډکشنري چې کله تا سره ځینې سایز مایز ورته کموي زیاتوي کولی شي کم زیاتې کړي نو هغه ډکشنري به اوس تاسو سره روانه شي او ډاونلوډ کېږي به صحیح. بله خبره زما سره دې ځای کې ټیچرز دي مطلب دا د یو ورډ وي زما سره زه غواړم چې د هغه دپاره کمپیوټر کې سپیلنګ دره چې اول یې غربي باید څنګه وي غټ وي همدلته ګرامر سپیلنګ مسټیک وپکې یو ورډ فرض مثال ټیچر ته ټیچر مې ولیکلو که نه زه غواړم چې اوس همدې ټیچر دپاره سرچ ته به راسم ټیچرز کې ماته ګوره څومره ایشوزونه راکوي زه ته یم ټیچر ورډ نه ده د دې مربوط کوم نور څه نمز دي هغه راته راکړه ګورې ماته وایي ایجوکیټر ورته وایي ټویټر انسټراکټر ټرینر لیکچرر پروفیسر ګورننس د دې کوم یو لغت ورته زه ته یم انسټراکټر ورته راکړه صحیح چې کوم ځای کې زه ولاړ یم هغه ته به ماته شی راکړي لیکچر مینټور د لفظ صحیح ده او سلیکشن واخله او دلته ورته ووایو چې ټیچر ته څه ووایه ټیچر ته مینټور ټیچر ته مو انسټرکشن همدا ټیچر راواخله سوري رایټ کلیک به پې وکړئ رایټ کلیک نه پس به انزرټ باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا راشي فرض کړه همدې ټیچر په ځای باندې زه غواړم چې څوک راشي انسټرکټر راشي انزرټ یې کړه تاسو سره ګوره هغه د انسټرکټر راغللو بل وګورئ کمپیوټر د بل څه نوم اخیستل کېږي هوپس ته به راسم ګوره هوپ 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 د ځای کې به سرچ کړم چې هوپ ته بل څه ویل کېږي سرچ کړه هوپ دا وګوره کانفیډنس ایکسپشن اپټیمیزم رایټ کلیک پې وکړه انزرټ یې کړه دلته دواړه ورسره راغلل نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ځان دپاره نور کوم سینونیم ورډز غواړئ فایند کړي د ټیشنریز څخه دا ورته راخیستلی شي ورډ کاونټ د په دې باندې ته کلیک وکړي نو د مکمل ځان دپاره ډیټیلز ګوري سټیټس بار کې هم تا ته هغه ډیټیل شو کړي ګوره سیکشن 1 کې ولاړې 2 پیج یې ټول اخیستي ته په اول پیج کې ټول تاسو ورډز لیکلي 200 ورډز تا لیکلي دي دا ډېر زیات مهم ده اوس لینګویج تاسو د کار پکې هغه انګلیش لینګویج ده ته پته لګي چې ما څومره کار کړی څو پیجه مې کړي کوم ځای کې ولاړ یم کوم سیکشن کې یم کوم ځای کې ټول پته درته لګېږي ګوره ما سره ټوټل 2 پیجز دي 200 ورډز دي کریکټر مې چې لیکلي دي سپیس نه بغیر هغه 1015 دي که سپیسونه ورسره استعمال شي سوال حساب شي 1629 دي پاراګرافس 21 دي لاینز را سره 28 دي ټیکس باکس فوټ نوټ پکې شاملوي او کینه پکې شاملوي کله پکې شاملوي نو شامل ورسې نیور کې شاملوي میور کې شاملوي دا تاسو څه کوي مکمل دغه اړه معلومات درکې بل زما سره ترانسلیشن ده که ته غواړې یو لینګویج بل لینګویج نه یو څه لیکل وي هغه ته بل لینګویج ته ټرانسلیټ کړي ټرانسلیشن په واسطه باندې کولی شي خو باید ته ټرانسلیټ ډاکومنټ ټول ډاکومنټ ته ټرانسلیټ کا کوم لینګویج ته ټرانسلیټ کوي په دې کې خو څه وایم که پښتو اوسي دا د پښتو نشته فرژن نشته مجبور یو چې تاسو ته زه عربي ته یا اردو ته ټرانسلیټ کړم اردو دا د اردو پاکستان اردو ته به ټرانسلیټ کوم شاید لږ به تاسو پرې پوهیږئ یا که تاسو غواړئ عربي ته بیرته ټرانسلیټ کړم اردو زمونږ عربي ښه په دې باندې کلیک وکړو سینټ دا ټریشز به زه درته آف کړم دا دلته کې لاړو مکمل زه ویب سایټ ته وړم د لیټرز ټو انفارم وګوره مکمل چې سریکلو ټول سره راغله عزیزي خالد تلک حیات الخان دا وګوره ټول سره راغله دې نه دي دا شیز راواخله راکافي کا چې کله دې راکافي کړو دلته کې به نور لینګویجز هم وي که نه
نور ژبې به هم ضرور به دري راغله ستاسو دري راغله دري ته هم ترانسلیټ کیږي ترانسلیټ یې که شی به پسې ریفریش کو پښتوګۍ څه شو پښتوګۍ هم دغه شته پکې هلته کې ولې پښتو نه ورکوله دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا مکمل ترانسلیټ کړئ او بیا د دې نه بیرته دوباره په خپل فایل کې استفاده وکړئ دا مې کافي کړو داسې کې مې دا فیس کړو او مو کتلو د هماغه خط په انګلیش کې شو دا په اوس په عربي ژبه کې شو نو که هر لنګویج ته غواړئ که ټول کوي نو دې ته راشه که ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ فرض مثال زه غواړم چې دغه یو جمله چې دا صرف ترانسلیټ کړم یو جمله هم ته کولی شئ چې ترانسلیټ کړي دغه یو جمله به راواخلو دا مې سلیکټ کړله ورته وایم چې دا راته صرف ترانسلیټ کړه ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ دلته به ترانسلیشن روان شي ښه انګلیش نه عربي ته غواړئ که نه بل کوم لینګویج ته غواړئ زه به ورته ووایم چې پښتو ته یې که راته پښتو نشته اردو ته به یې کوده اردو باندې زه لږ پوهېږم ډېر نه ښه صحیح ده وخت مې ورسره تېر کړی پنجابیانو سره ګلخانانو سره چا خبره دا به راواخلو हम जल्द ही आपसे सुनने की उम्मीद करते हैं सीधा दिखा रहा है डायरेक्ट درته انزرټ کا مغزه کی کلیک کا وګوره هغه د ترانسلیټ شولو خو دقیق ترانسلیټ شو ها چې څنګه وی موږ تاسو نو امید کوو چې زر به زمونږ تاسو موږ خپل خبر وارو خپل پاړه معلومات راکړئ چې زړه مو د ورته او کنه مو د راځي که ناراضي ورته نو دی په واسطه تاسو کولای شئ چې ترانسلیشن اپلیکیشن معنا چې دا دوه مچ دی هاو ایور معنا پیدا کوم چې دی معنا چې دا په کومه ژبه کې فرض کا پام دی اردو کې ترانسلیټ کړه تکلیف وکړه ټول نه کنه صرف دا سلیکټډ ټیکسټ می پکار دا ګوره ټول مکمل راته په اردو کې ګوره ترانسلیټ خیال اردو کې د پکار اردو کې هم راخیستلای شي ما ټول ورته انتخاب کو دا غلطي مو وکړله را به شو پریو کې بورډ ترانسلیشن کې صرف ورته چې انتخاب کو صرف به ورته یو دانه سلیکټډ ټیکسټ انتخاب کو هاویور مگر صحیح شو غیر مطلب مگر نو دا تاسو سره بل لنګویج کې دی غنه د ترانسلیټ کول غواړي نور لنګویج ته هم ته کولای شي عربي دی غنه انګلیش تاړه اردو دی غنه انګلیش تاړه دا رقم ته هم کولای شي This کوم لنګویجز دی سیټ پروپینګ لنګویج ته غواړي چې دا لیکل شي کیږي پښتو کې لیکل کوم شي کوم دی پروپینګ موږ ترکه کنه کله موږ یو لفظ ولیکو کې یو نیم لیټر زمونږ نه پاتې شنو مخ کې نه دی موږ ته څه کوي سجیشن راکړي چې دا شی تا غلط کړو دا شانتي ولیکا د سیملیکا فرض مثال د سی ولیکا صحیح دی موږ ته الریډي څه کوي پروپینګ لپاره سجیشن راکړي نو دا به تاسو آن کړی وي دا پروپینګ سجیشن به تاسو آن کړی وي دا چې آن نه وي به تاسو سره دا هیڅ کار چیک کراته ولې ما چیک کراته وای ډونټ چیکس ان مسټیکس دواړه به درته اتومات ماته لنګویج سلیکټ کوو ډیریکټ کوو بس خلاص همدا شانتي که ته غواړئ چې لنګویج پریفرنسز چاته ورکړي اول باید کوم لنګویج راشي نو دا هم ورته ورکولی شئ اوس بله خبره زما سره چې دا فرض مثال کمنټ ده چې ده زما سره کمنټ ده زه فرض مثال درته غواړم چې یو دانه کمنټ ورکړم نو راشئ دې نه تاسو کولی شئ چې خپل ځان دپاره کمنټ انزرټ کړئ پام دې وړ باندې فرض مثال دا زموږ سره چې ده سینیر منیجر ده زما سره صحیح شو دې په اړه مې کمنټ ورکړو او دا نیو امپلای ده نیو کمر د زمونږ سره زمونږ کې هغه ته راغلی دا کمنټ شو نور تاسو زمونږ سره چې دا کمنټ یې کولی شئ چې اضافه کوي فرض مثال سیف آنلاین اکیډمي دا زمونږ کمپنۍ ده او کولی شي که وغواړئ ډیلیټ کړي یو کمنټ په دې کې کلیک وکړه کولی شي کمنټ ډیلیټ کېږي هم بیرته یې راوړم واپس ریډو کوم همدا شانتې غواړئ نیکسټ ته لاړ شي کمنټ ته نیکسټ ته ګوره بل ته مې یوسه بیرته مې واپس که شو کمنټ راته وښیه او کمنټ یې باندې که راته ګوره اوس چې کله دې کې چک لګېدلی شو کېږي چک نه وي لګېدلی بیا راته نه شو کېږي نو خدای دې وکړي چې په دې باندې هم تاسو پوه شوي بل راځو ټریکینګ ته ټریکینګ مطلب دا چې همدا فایل ما ځان دپاره ګوره برابر کړلو که نه جوړ مې کړلو اوس زه غواړم چې دغه کې څوک لیکلو نه کي څوک پکې تغیرات رانولي که چېرته زما په فایل کې څوک تغیرات راولي
څه کموالی زیاتوالی کوي پکې باید ماته پته ولګېږي چا پکې څه کم کړي څه پکې زیات کړي دي. نو په دې خاطر باندې به ته راځې دلته کې به په خپل فایل کې ټریک چینجز به پکې آن کوي. اوس فلحال ما ټریک چینجز پکې آن کړلو. دلته کې راځم دا ویت به ورنه خواته کړم. ګوره ماته دلته کې یو نښه راکړله چې داسې نه دا شی اخواته شوی ده. دا به ورنه خواته کړم. داسې کار وکړم. دا به زه راشم بولډ ایټالیک به کړم او سور به کړم. نو ټول ماته پته لګېږي چې داسې کې حیات خان محمدي صحیح شو. کوم ځای کې زما سره زیاتوالی او کموالی کړی د زما په دغه کې فایل کې شوی ده. راشه ریویو ته واپس ته چې کله دلته راشي اوس ته پته لګېږي چې تا په کوم ځای کې تغیرات راغلي نه دي راغلي. سمپل ټریکینګ اوس ماته ګوره شو کېږي. زه ورته وایم چې دا شانتې مخه آل مارک اپ ټول راته ګوره وښیه چیک هغه ګوره اوس ګوره مارک یې کړل راته ګوره هر یو باندې نښه راکړه. خالد کې چینج شوی ده. کمپنۍ کې ګوره داسې کې دا خو کمنټ دي زما سره. انسټرکټر ګوره دا لا نښه شوی ده. داسې کې محمدي اضافه شوی او داسې نه ویت اخواته شوی ده. اوس پوه شوې که نه ټول چې هغه یې ماته څه نه کړل هر یو ورته بیل بیل په نښه باندې کړلو. دا خو یې ماته مارک اف کړل. نو مارک اپ مې راته مارک اف کوه همداسې ساده دې ورته شو شي ساده به ګوره درته شو کېږي. بل زه ورته وایم چې نه داسې وکړه چې اوریجنل فایل راته وښیه د دې اوریجنل ډاکومنټ د مخکې دا شانتي وو او ته چې غواړې اوس کوم تغیرات راغلي مارک اف کوه راته وښیه. ګوره ویت پکې نشته ده. نور چې کوم دا محمدي پکې اضافه شوی ده. نوټ کوم چې هغه ټول ته شو کړل. چار څنګه ته وغواړې رقم ته باید تاسو به دا شو شي تا د چینجز. اوس چې کله دا مشوار سره معلوم کړل اوس دا سره دوه خبرې دي. اوس دا چینجز چې شوی ده دا ښه کار شوی که بد دا چینجز ستا ملګري کړی بل چا کړی ستا خوښ شو که نه دا چینجز چې دی فایل کې راوستی ده. او د ډاکومنټ کې ستا ځینې چینجز خوښ شوي دي ته ورته وایې چې اکسپټ ان موو آن. دا اول چې کوم دا راته صحیح ده مخکې لاړ شه بس دا راته صحیح کوه او مخکې ځه دا راته صحیح کوه او مخکې ځه. ګوره دا هم صحیح شو صحیح کوه او مخکې ځه. ټول ماته په یو ځل باندې کوي ټول ماته په یو ځل باندې د اکسپټ کړي ټول به درته اکسپټ کړي. اوس ګوره غلطیانې به ټول درته پکې ختمې شي. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې کومې غلطیانې وي هغه راوړئ یې پکې ختمې کړئ. دا هم ریجیکټ یې کړه ته مطلب دا نه مې دي په کار یو دا نه راته څه نه کوه چې څه غلطیانې پکې راغلې هغه ټول راته ختمې کوه. ته ګوره ټول به څنګه شي ختمې به شي. ویت یې ګوره راته خوا کړی زه به ورته وایم ریجیکټ کړه ته ویت ګوره خپل حالات ته بېرته راغلو واپس نور هم کوم حالات ته راغلو نور هم کوم حالات ته راغلو. نو که کوم دې خوښ وي هغه پرېږده ځان دپاره که کوم دې نه وي خوښ هغه ورنه اخواته کړه. دې طریقې سره کولی شي بس نور چینجز پکې وایي نشته ده. واپس که زه راوړم بېرته خپل دا چینجز په دې فایل کې چې کوم راغلی ده زه ورته وایم چې ما نیکسټ ته یوسه نیکسټ ګوره دې باندې پریویس چینجز ځي بل یو ته ځي او یا بل یو ته راځي. نو خدای دې وکړي چې په ټریک چینجز باندې یو پوه شوي چې څنګه کار کوي. مهم اپشن ټریک چینجز خامخا چې کله تاسو یو ډاکومنټ جوړولو هغه مهم فایل وي کوم ملګري ته یې لیږي چې هغه پکې تر څو ایډیټینګ وکړي یو خبره خو به دا وي ته پته ولګېږي چې دې ځوان څومره کار کړی ده کوم څه یې چینج کړي سبا ته برډه کوي چې ما دومره کار ته کړی او هغه هېڅ هم نه یې کړي خاورې هم نه دي کړي ته خو پته لګېږي که نه د پکې څه شی کړي تو به عکس پته ولګي چې وګوره دغه توره دې کړي نور دې چې هم نه دي کړي. شو مارک اپ ته به راشم کوم شیزونه د کمنټ ته وښیي کوي نه ښیي دې نه کولی شئ. ګوره شو اپشن دي ښه چې کوم شیزونه ته غواړې وښیه که شو نه کوي. انګس د ویک نه دي انګس د کې کار نه کوي هغه په شارټ والا پوسټ ټچ سکرین کې کار کوي. انزرشن ډیلیشن شوی وي هغه راته وښیه که مې خیر ته صحیح ده. ګوره هغه ته اوس ختم شول. ګوره کوم چې ډیلیټ شوي دي هغه شیزونه ختم شول. دې ته یې راولې بیا به راشي راته د ما ټریک چینجز کې ښیي ښه لاس نه کړي فارمټینګ چې کوم شوی راته وښیي مه خیر ته. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ دا شو کې دغه کړئ. بل بیلون یا سایټ دپاره چې کوم وینډوز راځي ریویژن راته پکې وښیه د دې ټول ګوره زه کې تا ښیي دا ټولې ماته دې کې خو دې کې ویت ګوره ډیلیټ شوی دی ډیلیټډ دې کې دغه شی ډیلیټ شوی دی دې کې فارمټډ شوی پانټ بولډ د ایټالیک شوی دی. ګوره ټول ډیټیلز یې ورسره راکړل په دې ځای کې چې څه تغیرات یې پکې راوړي دي غزوان. بل شو آل ریویژن ان لاینز ټول راته وښیه همدا شان دی. ګوره په خپل لاین کې ګوره هر یو کې ته بیل دې ځای کې وښودل همدا رقم ترې نه وي په کار کوم شان دی په کار ده. شو آل کمنټس ان فارمټینګ بلونز کمنټ راته ښیه او فارمټینګ بلون راته ښیه. نو کوم شان دی چې ستا په کار وي هغه رقم ته پې درته وښیي زه په دغه دواړه وښیم چې ریویژن دې راته ښیي هر څه ما د دې ځای کې ووایي. ریویو پینل دا ریویوینګ پینل کې ګوره
داسې کې تا ته ریویژن خلاص شو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ سیف آنلاین اکیډمي کمنټ اضافه شوی وي دا خواته شوی دا شوي دا شوي دا ګورې یو بل ما سره په اندازې کې خلاص شولو دوباره کتنې دپاره چې ته غواړې څه تغیرات پکې راغلي څه ایکسپریشن شوي دي بیرته ته غواړې چې دا کومه عزتوالی وکړې پکې کولی شي بیا ځان لپاره کمپیر کول دي دوه فایلز وي اوس ته دا یو بل سره ګوري ته هم دوه فایل دي ما ته کمپیر کا کوم فایل نه دي اول به ته دوه فایل راواخله کوم فایل به فرض که زه راواخلم زه به دلته کې یو فایل راواخلم بیسیک دا او دا به زه چې دا د انټرویو والا سره چې کوم فایل و هغه سره به زه میچ کړم کمپیر به یې کړم صحیح ده دواړه مې ګوره راواخیستل اوس به زه دا اوکې کړم نو دواړه فایلونه به ما ته څنګ په څنګ باندې شو کړي راته به یې وښیي کمپیر کول دي صرف د دوو فایلونو ګوره دا د اول فایل ده په دې کې ګوره خالد و دا دی چې اسسټنټ منیجر و کمپنۍ شیز راغلی و دکې دا راغلی دا بل فایل دی ګوري دکې څه شیزونه شته او که نشته ده نو تا ته صرف د هغه دوباره څه کوي ته ښودنه کوي چې کوم کې څو کومه شیزونه راغلي ګوره دا دلته ګورم چې دا مې څنګه لیکل کړي دي کې او دا زه پورته ګورم دغه ځای کې خیال دې ورته نو ماته به دواړه ښکاره کېږي چې کوم فایل سره کم ده دا دیز نه کولی شي چې ورټیکلی او هوریزونټلی دواړه خوا ته سکرول کړئ نو د کمپیر کې څه کېږي دوه فایل سره کمپیر کوي کمباین کوي کمباینیشن فرام ملټیپل اترس ته غواړي یو ځای کې یو چا یو شان قسم ته لیکل کړي بل ځای کې بل چا بل قسم ته لیکل کړي دي اوس موږ غواړو چې هغه راوړو دا فایل اوس فلحال ما سره نشته ډیلیټ شوي دي که نور کوم فایل نه تا سره وي همما شانتې کار کوي انټرویو او د دې هم بیسیک انټرویو دا به راواخلم دا به زه اوکې کړم Your document interview letters to other document basic interview file په دې کې غواړي که بل یو ته غواړي کنټینیو ویت مرج یو شان دی په یو فایل کې به تاسو څنګه کې شو کوي نو دلته کې ګوري تاسو سره به یو فایل کې ټول راشي ګوره خلم ورته یو ګوره لاندې راغلو یو ګوره پورته راغلو مارج کړل یو بل سره کمباین کړل صحیح دو فایل ول یو فایل تیرته کمباین کړل نو دا کته کلوز کې واپس کلوزی کا ممکن سره کولی شي تاسو دا کلوز کړئ او بیا بیرته دوباره ځان دپاره صف کړئ دوه ډاکومنټه به وي دواړه به درته څنګه شي په یو کې به درته فین شي دې کې کوم شیزونه که ته نه شو کوې نو ښه خبره ده مې شو کوه نو هغه به تا سره بیا نه شو کېږي کمنټي مومنټس یې نه دي په کار یې مې راوله ورسره که نه نور د چې نه وي په کار هغه هم مه ورسره راوله لینګ انزرشن وینزرشن نه ده په کار او سمپل شو کې ټیک شو دره سمپل تاسو سره دا شو کېږي نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ له کمباین څخه کمپیر او د کمباین نه شو سورس د کومنټ نور هایډن سورس د خبرې دی پکې اضافه نو ډیپ نه ځو پسې بل خبره زما سره چې دا بیرته به راشم خپل زوړ فایل دا د زما سره زوړ فایل مې اوس به داسې کار وکړو چې را به شو بیرته واپس دا به ټول ریجیکټ کړو ټول چینجز مې سره کړل ریجیکټ مې کړل دوباره بیرته ما سره خپل عادي فایل مې په لاس راغللو بله خبره زما سره ریسټریکټ ده زه غواړم په دې باندې ریسټریکشن ولګوم چې څوک زما فایل کې هیڅ ایډیټینګ ونه کړي مخکې خو ایډیټینګ کولی شو اوس هم چې څوک د هیڅ ایډیټینګ ونه کړي فارمټینګ د څوک نشي پکې چینج کولی یو ایډیټینګ دپاره مې ریسټریکشن ورته ورکړلو صرف د څه وکړي ګوره ټریک چینجز دې پکې وکړي کمنټس دې اډ کړي فیلینګ فارمز دې وکړي که نو چینجز صرف یوازې دې ریډ کوي نو دې سم نه کوي که دا نه بیا خو مشکل نشته نه غواړي فارمټینګ مې اوس پې بند کړل څوک به نشي کولی چې زما په فایل کې دې ته څه وکړي فارمټینګ ورته چینج کړي اوس پرې لا موږ نه ده کړی دا فارمټینګ چې کړی دا بیا کار نه کوي بل مې ورته وویل چې صرف د یوازې څه کوي چینجز دې پکې نشي راوړلی یوازې دې دوی دا ریډ کوي صحیح ده که نه او که نوټ ټریک چینجز دې پکې کړی بیا فرق نه کوي بله خبره دا ده د ایوری ون که ټول ایکسپټ کسان ته کې ایوری ون هېڅوک دې ونه شي کولی start enforcing protection دا راته او start کا start باندې زه کله کلیک کوم اوس به زه دې ته پاسورډ ورکوم پاسورډ مې ورته ورکړلو چې هر څوک راځي 1 2 3 او 1 2 3 پاسورډ مې ورته ورکړلو صحیح ده نو مطلب دا ده چې اوس زما نه بغیر دې کې بل هېڅوک هېڅ فارمټینګ نشي کولی وګوره دا هر څه چینج شول که څوک زما فایل را اوپن کوي ماینده دپاره په دې کې دوی هېڅ هم نشي کولی نه پکې
کموالی کولی شي نه پکې زیاتوالی کولی شي نه پکې کوم فارمټ مانوټ ورته چینج کولی شي صرف پر صرف فقط دوی کولی شي چې څه کار وکړي که دا فایل دوی راخلاص کړي یوازې لوستلی شي وبه یې لولي خو نور دوی پکې هېڅ هم نشي کولی تر هغه پورې نشي کولی تر څه ټایم پورې چې ما دا پروټیکشن نه وي سټاپ کړی پروټیکشن څوک سټاپ کولی شي یوازې زه سټاپ کولی شم ځکه پاسورډ یې ما ته معلوم ده سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کوم ته یې پاسورډ راکړه پاسورډ ورته ورکړم 1 2 3 پاسورډ ورته ورکوم راځم خپل ځان ته مې فایل بیرته ایډیټ کوم ګوره چې سر قسم ته ایډیټینګ پکې زه وغواړم هغه زه پکې ترسره کولی شم چې ایډیټ مې کړل بیا راځم ریویو ته ریویو نه پس راځم ګوره ریسټریکټ ته کوم ځای باندې چې زه وغواړم ریسټریکشن ولګوم هغه لګولی شم یوازې فارمټینګ باندې لګوي نور ته مشکل نشته نور د خلک پکې څه کوي ودیږي که نه ته ورته چې فارمټینګ دې وي یوازې د لولي او دا د هر چا ته وي هر څوک چې راځي هغوی ټولو دپاره ته وي نو دې ځای کې دا خبره مهمه ده په دې به تاسو کلیک کړئ چې یا سټارټ enforcing protection او دې ځای کې به ورته پاسورډ ورکول چې هر پاسورډ ته ورته ورکوي او همدا سیم ټو سیم پاسورډ چې باید د کومې ورکړی هغه به لاندې خانه کې هم ورته ورکړي اوکې به کړي نو ستا په ډب فایل کې چې دا هېڅوک هېڅ قسمه ایډیټینګ پکې نشي کولی یا کوم څه پکې فارمټ نشي پکې چینج کولی یوازې کولی شي چې دوی دا ولولي او خلاص که بیا دا سټاپ کوي د سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کړه بیا پکې کولی شي چې ته ایډیټینګ وکړي او نور کسان هم پکې ایډیټینګ په اسانۍ سره وکړي او ترسره کړي نو دا وه ستاسو ریویو مینیو چې ډیره زیاته اسانه وه دوباره کتنه وه ستا د فایل چې ته غواړې دوباره هغه وګورې په هغه کې کوم ګرامري مسټیک تا سره واوسي یا کوم سوري ګرامرز مسټیکس وي نور کوم مسټیکس وي هغه ته څنګه کولی شي ورک کړي یا کمنټس غواړې چې پکې ایډ کړي ټریک پکې څنګه ایډ کولی شي څنګه کولی شي چې ریسټریکشن ولګوي دا ټول چیزونه به تاسو یادوئ زده کوئ به اسایمنټ مدره چې ته به یو دانه فایل واخلې په هغه باندې به ته ریسټریکشن ولګوي او هغه ډاکومنټ به ما ته ولیکي چې زه ونشم کولی تر څو په هغه کې زه ایډیټینګ وکړم او بل به تاسو داسې کار وکړئ چې ټریک چینجز به پکې یاد کړئ چې زه کله پکې چینجز کوم داسې ته پته لګېږي دا ټریک چینجز هم پکې آن کړئ او دا شانتې به تاسو وکړئ چې کوم دی کې هغه ریسټریکشن په ولګوي تر څو زه ونشم کولی چې په هغه کې ایډیټینګ وکړم صحیح ده او بل باید کوم ګرامري مسټیک هېڅ هم ونه لري ستاسو فایل نو دا به ستاسو اسایمنټ په ریویو کې اسایمنټ به هم ترسره کړئ او انشاءالله چې راتلونکې ورځ یوه مینیو زموږ سره پاتې شوله اخري ټیپ چې هغه ویو ده ویو خو بیخي اسانه ده دا به درته ووایم ریکارډ به یې کړم نور زموږ او ستاسو ورډ چې ده ختم ده